او درس په اخره کې کس یو ملګری د یو مسله بیان کړي چې هغه یې زده کړي نن خو په ترتیب سره ځینې چې هر سړی تاسې یې زده کړي یو مسله بیان کړي یو مسله دا واضح شوه چې د ماسپښین د لمانځه نه مخکې او د زوال نه بعد 4 رکعته لمونځ کول د دې اجر دی او لوی اجر دی او دې سړي د عمل ته د اسمان دروازې کولاوي دا په جدا جدا سلامونو دي دوه به وکړي او دوه وکړي څنګه دا ته ثابته شوه چې ماسپښین نه مخکې 4 دي وروسته 2 دي خو کله نه کله وروسته 4 هم کولی شي د 2 سنتو سره به نفل وکړي 2 مازدیګر لمانځه نه مخکې 4 رکعته کول په دې سړي باندې الله رحم کوي مازدیګر لمانځه نه وروسته 2 رکعته کول چې کله نور تازه وي ماښام لمانځه نه مخکې 2 رکعته کول د سنت دي جمعې لمانځه نه مخکې سنت نشته او نفل لمونځ چې څومره کوې کوه څوک چې د مغرب نه واله د عشا پورې په جومات کې کیني الله یې تذکره په اسمانونو کې کوي بیا 2 رکعته کول د سنت دي جمعې د لمانځه نه بعد سنت 4 ثابت دي او 2 ثابت دي یو جمع طریقه دا دی چې د حدیثونو جمع کولو چې 4 کوې نو په کور کې وکړه په جومات کې وکړه او چې 2 کوې نو په کور کې وکړه د ماښام د لمانځه نه بعد که ته داسې ویلی داسې به ډېره غوره وه چې ماښام لمانځه نه بعد د دغه 2 سنتو نه علاوه محدود عدد د لمانځه دا په صحیح حدیث کې نه دی راغلی خو چې څومره نفل کولی شي کوه ماسپښین نه مخکې 4 رکعته په 1 سلام او په 2 سلامونو په دواړو باندې ثابت دي شپږ رکعته به یې کول او 4 به یې کول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه و چې کور ته به لاړ نو کله به یې 6 رکعته لمونځ وکړو او کله به یې 4 وکړو ماسخوتن لمانځه نه بعد او د 9 رکعتو وترو تذکره وشو خو تفصیل نه دی شوی تفصیل به پر روان درسونه دي د سحر د سنتو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زیات اهتمام کوو د هغې فضیلت هم بیان شو چې کوم سړی د ماسپښین د سنت د ماسپښین د لمانځه نه مخکې 4 رکعته وکړي وروسته 2 وکړي او بیا ورسره 2 نور وکړي الله به په جهنم باندې حراموي کوم سړی چې 12 رکعته لمونځ وکړي د فرضو نه علاوه الله به په جنت کې کور جوړوي دا طریقه غلطه وه چې کوم سړی فرض مونځ ولاړي او دی د 2 رکعته سنت کوي نو موږ وایو دا مونځ د ده نه کېږي مازدیګر لمانځه نه مخکې چې څوک 4 رکعته سنت کوي یا 2 کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دعا کړې ده د زوال نه بعد او د لمانځه نه مخکې ماسپښین لمانځه نه مخکې 4 رکعته کول د لوی اجر سبب دی که سر څوک ګرئ نو په دې کې یو دلیل وګوره دلیل دی په دې باندې چې ژوند د پیغمبر په طریقه تېر کړي او لنډ به یې کول او سحر سنت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم لنډ کول او د دې ښه وضاحت په تېر شویو درسونو کې او زړو درسونو کې شوی دی سحر سنت د دنیا نه او دنیا کې هیڅ ځای نه غوره دی جی شیخ صاحب سنت مونځ نفلي مونځ دا په ناسته کول هم جایز دي او په ولاړه کول هم جایز دي بارک الله فیک ماسپښین لمانځه نه مخکې 4 رکعته سنت هم ثابت دي او 2 ثابت دي که
که څوک دوه کوي هم صحیح دي، که څوک څلور کوي نو هم صحیح دي. د سحر سنت کې د نه پاتې شو د قضا راګرځولو دوه طریقې دي، یا د فرض مانځه نه بعد او یا د نور د راختو نه بعد. څلور رکعته جمعې د مانځه نه بعد چې دي څلور کول ډېر غوره دي، ځکه چې په دې باندې امر راغلی دی او دوه کول هم ثابت دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه په دې امر راغلی چې ماښام اذان نه بعد اقامت نه مخکې مونځ کوئ دوه رکعته، په دې امر کړی. په درېیم پیرۍ بیا دا ووي د چا چې خوښی چې څوک یې واجب ونه ګڼي. د سترې خاص خیال ساتل پکار دي. صحابه کرامو چې به کله دا دوه رکعته کول ماښام منځه نه مخکې، نو هر یو به ستنې ته ودرېدو. جمعې د منځه نه مخکې سنت کول دا نه دي ثابت، او په هغې باندې دلایل ذکر شو سره د وضاحته. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.